کتاب صحیح البخاری کې منګه پرون کتاب الحیض د حیض مسائل هغه ختم کړیو او پغی کې یو څو مسائل پاتې شوي دي هغه به بیان کو بتوفیق الله او بیا به د هغې نه بعد د تیمم مسائل بیانو یو مسله کومه چې پاتې ده د هغې لپاره امام بخاري رحمه الله یو باب راوړی دی باب المرأة تحيض بعد الإفاضة چې کله د حج په دوران کې په یو زنانه باندې حیض راشي د طواف زیارت نه وروسته نو دا به څه کوي یو خو پرون موږ سره مسله موږ سره پرون بیان شوه چې د اول نه په سړي په یو زنانه باندې راشي حیض هغه به څه کوي هغه مسله بیان شو د عایشې رضی الله عنها په باره کې چې په هغې باندې حیض راغلی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته څه وویل دا خبره تېره شوې دلته اوس دا مسله بیانوي چې یو زنانه ده حج له راغله حج یې ښه برابر وکړو خو چې کله یې طواف زیارت وکړو چې هغې ته طواف الافاضه م وایي هغه طواف چې هغه د اختر په ورځ کېږي یوم النحر د اختر په ورځ خلک غټه جمره وولي چې زموږ د خلکو ته غټ شیطان وایي او بیا د هغې نه بعد څه وکړي قرباني وکړي ویښته واړه کړي او بیا ځي طواف له دې ته وایي طواف زیارت او طواف الافاضه ورته م وایي نو که اوس د دې نه بعد حیض راشي دا زنانه به څه کوي حدیث راوړی دی د عایشه رضی الله عنها هغې یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي د حج په دوران کې یا رسول الله ان صفیة بنت حیی قد حاضت یا رسول الله صفیه چې ده نو هغه حیض پرې راغلی دی د حج په دوران کې او صفیه ده هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لعلها تحبسنا کېدای شي دا موږ اوس ودرئ یعنی دې ته به انتظار کوو نو الم تکن طافت معکن هغې خو تاسو سره طواف زیارت نه دی کړی فقالوا بلا هغوی او یا رسول الله طواف زیارت خو یې کړی قال فخرجي رسول صلی الله علیه وسلم بیا دې ځي نه دلته دا مسله ثابتول غواړي امام بخاري چې کله په یو زنانه باندې حیض راغی د طواف زیارت نه بعد نو باقي عمل خدا کولی شي د هغې دپاره خو طهارت شرط نه دی هغه 3 ورځې جمرات ویشته خو ویشتی شي هغه دې ولې وزیدي حج یې پوره شو مطلب دا شو چې په حیض زنانه باندې رخصتي طواف نشتی د هغې دپاره رخصتي طواف دا نشتی ځکه د هغې نه بعد بیا دا روایت چې راوړی په دې کې ښه واضح دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت حیض زنانې دپاره دا رخصت دی په شریعت کې چې کله په دې باندې حیض راغی د طواف زیارت نه بعد نو خیر د طواف وداع دې نه کوي د طواف وداع د دې نه ساقط دی طواف الوداع چې دی د حج په واجباتو کې دی یعنی واجب دی په عمره کې غوره دی عمره کې رخصتي طواف څه دی غوره دی خو واجب نه دی یعنی سړي عمره وکړه واپس ځي خپل ځي ته نو لاړ دي چې یو طواف دی وکړي چې دې ته رخصتي طواف وي دا غوره دی خو واجب نه دی او په حج کې څه دی په حج کې واجب دی لازم دی الا د هغې زنانه دپاره چې په هغې باندې حیض راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره عایشې ته څه وویل دې خو بیا موږ ودرولو مطلب دا شو که طواف زیارت یې نه کړی نو بیا به انتظار کوي چې دا حیض ختم شي او طواف زیارت وکړي ځکه چې طواف زیارت رکن دی طواف زیارت څه دی رکن دی او طواف رخصتي دا واجب دی نو دا واجب کې د دې زنانه دپاره اسانتیا شوه او رکن چې دی نو خو به لازم کوي د دې نه بعد چې کوم باب دی دا واضح دی چې کله باب اذا رأت المستحاضه الطهر چې کله یو زنانه باندې د استحاضې بیماري ده پرون دا مسله تفصیلا تېره شوې ده او د دې هغه خپلې ورځې تېرې شي یعنې د حیض چې دې کومې ورځې دي هغه ختمې شي نو دا دې بیا غسل وکړي مونځ هم کولی شي روجې هم نیوی شي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي اصل کې امام بخاري دا
باب دې دپاره راوړی قال ابن عباس تغتسل وتصلي د دې ولمبي مونځ دې کوي ولو ساعه اگر که د وخت پاره ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة إذا صلت ويخاون وصل بي كوروالم كوليش الصلاة أعظم موز دير عظمت ولو چت عبادتنا چه موز كوليش بيا وصل خاون كوروالم كوليش صحیح خبر دادا چې د استحاضې په دوران کې خاوند د ښځې سره کوروالی کولی شي ولې ځکه چې د استحاضې دا وینه دا خو د رګ وینه ده د دې لپاره ځان له احکام دي چې پرون د هغې ښه تفصیل تیر شوی دی بې باب راوړی دی باب الصلاة على النفساء وسنتها باب په بیان د دې کې چې یو زنانه په څلوېښتۍ کې مړه شي نو په هغې باندې به جنازه څنګه کې او آیا جنازه ورته کېږي او که نه دلته دا خبره یې د ساتئ چې د څلوېښتۍ چې کومه وینه به زنانه باندې راځي د دې بلکل دقه شان احکام دي څنګه چې د حیض دپاره دي بلکل دقه شان احکام دي صرف فرق دی کې دی چې زیات نه زیات مدت د دې مشهور او معروف هغه څلوېښت ورځې ده ځکه دې ته څلوېښتي وایي وحديث كان في سنن ابي داود كده ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به څلوېښتۍ ولا زنانه څلوېښت ورځې کېناستي انتظار به یې کو خو دا خبره یې د ساتئ چې لازم نه ده چې څلوېښت ورځې به په دې باندې وینئ دا د اکثر عوام ګوره دې مسلې نه دي خبر یو زنانه د ماشومې پیدا شو وینه به یو ورځ و بس چې دا یو ورځ به وینه وه د دې نه بعد به دا غسل کوي روجې به نیسي مونځونه به کوي نو د ډېرو زنانو ته دې خبرې پته نشتي هغوی وایي که چې د څلوېښت ورځې به لازم کښېنئ که وینه یي او که وینه نه یي او په دې مسله کې هغوی خطا دي ځکه چې کم سے کم مدت د یو ګنټه هم کېدی شي د نفاس ته وینه کم چې د ماشوم د پیدایش سره راځي د یو ګنټه هم کېدی شي د یو ورځ هم کېدی شي د یو هفته هم کېدی شي او زیات نه زیات څو دی زیات نه زیات څلوېښت ورځې دی نو دا مسله بیانول پکار د خپلو کورونو کې زنانو ته ځکه چې اکثر زنانه د دې نه وي خبر او د هغوی دا مطلب دی چې څلوېښت ورځې به لازم انتظار کوي که وینه نه وي خو دا به څلوېښت ورځې مونځ نه کوي روجې نه نیسي چې کله به وینه نه وه او پاکه وه نو بیا به دا روجې هم نیسي دا به مونځونه هم کوي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي او که بیا دغه دوران کې څلوېښت ورځو پورې دوران کې دننه بیا پې وینه راله نو دا به د نفاس وینه شمارله کېږي دا به هم د څلوېښتۍ وینئ نو هغې ته بیا مونځ به نه کوي روجې به نه نیسي او خاوند ورسره کوروالی هم نشي کولی حدیث راوړی دی د سموره بن جندب رضی الله عنه ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه وفات شوې وه چې هغه د ماشوم پیدایش په دوران کې فی بطن معنی دا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه زنانه باندې د جنازې لمونځ کړی و فقام وسطها نو د هغې منځ ته ولاړ و د خو عامه طریقه د جنازې مسایل چې کله بیانول ته به راشي چې د زنانه به کوم ځای ته ودرېږي امام منځ ته به ودرېږي نو دې ځینې دا ثابته کړه چې یو زنانه په څلوېښتۍ کې مړه شي ماشوم پیدا کېږي دې ټیم کې مړه شي دا زنانه پاکه ده څه داسې پلیته نه ده چې په دې باندې به جنازه نه کړي نو جنازه به پې کوي دلته دا خبره مې یاده ساتي چې بعض حدیثونو کې دا خبره راغلې ده چې کله یو زنانه په داسې حالات کې مړه شي چې ماشوم پیدا کېږي نو دې له الله د شهادت درجه ورکوي دې له الله د شهادت درجه ورکوي د هغې نه بعد اخرنی باب دی باب صرف باب دی په دې کې دا مسله ثابتوي چې د حایضې زنانه کپړې که د چا سره ولګي نو د دې دا مطلب نه دی چې دا سړی پلید شو او که دا کپړې د هغې ستا په بدن لګېدلي او ته یې عبادت کې مونځ کې نو دا هم جایز دي د میمونه رضی الله عنها روایت دی وی انها كانت تكون حائضه په هغې باندې به حیض لا تصلي مونځ به یې نه کو
وهي مفترشه او هغه به سملاستې و پرته به بحذاء مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم د جانماز په خوا کې دلته مسجد مراد د رسول صلی الله علیه وسلم جانماز دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې ځان له به یو ځای خاص و هلته به لمونځ کوو نو زه به د دغه ځای په خوا کې پرته ومه وهو یصلي او پیغمبر به لمونځ کوو على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه وی زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې وم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله چټایي باندې لمونځ کوو اذا سجد کله چې به سجدې له لاړ نو اصابني بعض ثوبه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړو صحیح حصه په ما باندې م ولګېده د دې هم دا مسله ثابته شوه چې حایزه زنانه داسې پلیته نه ده چې د هغې سره لګېده بلکل ناروا دي او پرون د دې مسلې تفصیل تیر شوی دی چې د یهودو څه طریقه وه د نصاراو څه وه او زموږ په شریعت کې بیا کم احکام دي او کم اسانتیا الله پیدا کړی و دې ځای کې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سجدې له لاړ او د کپړو صحیح حصه به په میمونه رضی الله عنها باندې ولګېده او هغه به د حیض په حالات کې وه او پیغمبر به خپل لمونځ پوره کړو په دې ځای کې یو مسله د حیض سره تعلق ساتي بعض زنانه دا سوال ډېر کوي د حیض د شروع کېدو نه مخکې په زنانه باندې یو دړ لازي هغې ته پته لګي چې په ما باندې وینه را روانه آیا دا دړ به شمارلی کېږي په حیض کې او که نه نو جواب دا دی چې عبرت دې خبرې له دی او دا خبره به منلی کېږي هله چې کله د زنانه نه وینه روانه شي چې څو پورې وینه نه یې راوتي نو دا دردونه چې په زنانه باندې راځي یا دننه دا محسوسوي چې دا وینه روانه ده راوتو واله ده نو دا به حیض نه شمارلی کېږي او نه به د حیض په ورځو کې شمارلی کېږي نو دغې په دوران کې د زنانه لمونځ هم کولی شي روجې به هم نیسي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي معتبره د حیض خبره به هلی چې کله دا وینه بهر ته راشي یو بله مسله بعض علما د حیض د ختمېدو دپاره لکه زنانه 50 کالو ته ورسي یا شپېتو ته په دې باندې د حیض بند شي بې بچي هم نه کېږي شهوت یې به هغه شان نه نو بس د دې دپاره عمر ښیي څوک وایي 50 کاله څوک وایي شپېته خو صحیح خبره دا ده چې شریعت څه عمر نه دی ښوولی او دا علاقې پورې خبرې او قومونو پورې خبرې د بعضو قومونو زنانه د هغوی حیض چې دی هغه د ډېر وخته پورې شپېتو کالو ته هم رسي او د بعضو علاقو زنانه 40 کالو کې به حیض بند شي د بعضو هغه 50 کې بند شي نو دا علاقو پورې خبره بلکې بعضو علما خو عربو او عجمو زنانو منځ کې فرق کړی چې د عربو د زنانې چې په دوی حیض د ډېر وخته پورې راځي په نسبت د عجمو زنانو د عجمي زنانې چې کمې دي د دوی حیض زر بندېږي نو دې کې شریعت څه دغه نه دی ښودی څه حد نه دی ښودی صحیح خبره دا ده نو دلته بیا دا مسله اوس یو زنانه د حیض پې بند شو عمر ډېر شو حیض پې بند شو یو کال پې حیض رانغی یا 2 میاشتې رانغی 3 رانغی او بیا پې وینه راغله نو دا به څه شمارلی کېږي نو موږ به دې زنانه ته دا وایو چې ته دې وینې ته وګوره که چېرته دا د حیض دغه وینې په شان وینه وي نو بیا حیض راغی او که چېرته د هغه نه وي نو بیا به د رګ وینه کېدی شي والله اعلم د هغې نه بعد د کتاب التیمم او دا په صحیح البخاري کې وم کتاب دی په دې کتاب کې دننه کتاب دی نو دا سویم دی وم اسی چاته یاد دی په ترتیب باندې چې کم موږ اخیستي عبدالرحمن ته یاد دی په ترتیب باندې اسی توکه به نه ولي چې کم مسایل په ترتیب دي شي موږ اخیستي دا وم دی اول وحي بیا ایمان بیا علم اودس بیا غسل حیض د تیمم وم شو ذکر کا اودس شو د وم شو او دا د مانزه د مسائلو نه مخکې اخرنی کتاب د کتاب التیمم دینه بعد به کتاب الصلاه شروع کیږي مانزه مسائل كتاب التيمم بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
الله وی که اوبه ونه مومئ نو بیا تیمم وکئ په پاکه خاوره باندې فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه یا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه نو بس مسح وکئ د خاورې په خپلو مخونو باندې او په لاسونو باندې مسح کوي د تیمم مسله زمونږ په شریعت کې الله سبحانه وتعالی زمونږ دپاره ډېرې خبرې داسې مشروع کړي دي چې هغه دلیل دی په دې باندې چې زمونږ د شریعت آسان دی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله نه غواړي چې په موږ باندې سختي جوړه کړي ډېر رخصتونه الله موږ له راکړي دي او ډېرې خبرې موږ ته اساني کړي دي چې هغه تېر شوي امتونو کې نه وي او الله سبحانه وتعالی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صفت دا ذکر کړی دی په قرآن کې چې دی به لرې کوي هغه بوجونه د دې انسانانو نه چې کوم په تېر شوو امتونو باندې وو هغوی ته خبره ګرانه وه الله سبحانه وتعالی ډېرې مسلې موږ ته اساني کړي دي یوه اسانتیا په دې شریعت کې هغه د تیمم دا مسله ده چې اوبه نه وي تفصیل را روان دی اوبه څنګه نه وي تیمم په اصل کې د عربۍ په دې لغت کې ارادې ته وایي او معنی دا د اراده کول د طهارت په خاوره باندې چې کله اوبه نه وي یا د اوبو په استعمال کې انسان ته تکلیف یا اوبه یي خو ده ته نشي میلاویدی دا ټولې مسلې را روانې دي مخکې ګوره د غسل مسله بیانه کړه د اودسې بیانه کړه اوس د تیمم مسله بیانې چې دا خلیفه دی او نایب دی د تیمم او د غسل د وضو او د غسل نو چې کله اودس په اوبو نشي کولی نو بیا په هغه پسې شاته څوک ولاړ دی تیمم دی او چې غسل په اوبو نشي کولی نو شاته پسې څه دی تیمم دی دا تیمم ثابت دی د قرآن نه او د حدیث نه او په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده او دا د دې امت خاصیت دی مخکې امتونو کې تیمم نه و دا حدیث به راشي انشاءالله او دا خبره مې یاد ساتئ چې تیمم هر اودس ماتې کې صحیح دی که یو سړي باندې اودس لازم شوی دی اوبه نه نو تیمم کولی شي یو سړی دی د جنابت په حالات کې د اوبه نشتي غسل به لازم دی نو د غسل په ځای باندې دی تیمم کولی شي یعنی تیمم دواړو خبرو له برابر دی اودس له هم برابر دی او غسل له هم برابر دی آیت یې راوړی دی فلم تجدوا ماء که تاسو ونه مومئ اوبه اوبه درته میلاو نشي یا اوبه میلاویږي خو ګرانې دي د ده سره پیسې ډېرې نشتي دا په دې کې دننه داخل دی یا اوبه شتي خو د څکو دپاره دي که دی پې اودس وکړي نو بیا تږی کېږي دې ځای کې هم د اوبه داسې دي لکه چې نشتي یا د ده او د اوبو په منځ کې دشمن دی د اوبو ته نشي رسېدی لکه بعض علما داسې وایي اوس یو زنانه ده اوبه شتي و علاقه کې خو یېرېږي په ځان باندې کېدای شي فاسقان فاجران ورته څه ووایي دا هم داسې لکه اوبه چې نشتي دغه شان اوبه شتي خو استعمالول ورته نقصان دی ډاکټران ورته اوبه به نه استعمالوي یا اوبه شتي خو ډېرې یخې دي که استعمال کړي بدن ته نقصان رسي دا ټول په دې کې دننه راځي چې اوبه نشتي فتیمموا تیمم وکړئ صعیدا طیبا پاکه خاوره باندې دا صعید چې دی صعید ټکی دا په اصل کې د ځمکې د مخ ته وایي نو صحیح خبره دا ده چې د ځمکې په دې مخ باندې تیمم کېږي نو د ځمکې په مخ باندې شګه شتي کاڼي پې شتي خاوره پې شتي او په دې هر څه باندې تیمم کېږي که یو سړی وایي چې بعضو حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا ویلي دی خاوره په خاوره باندې مسح وکړئ تیمم وکړئ نو دلیل بیا هغه د دې نه دی چې خاوره خاص ده هغه بیا مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځمکه ذکر کړه او الله په قرآن کې ذکر کړی دی چې په ځمکه باندې چې پاکه ځمکه تیمم وکړئ نو پیغمبر بیا په دې ټوله ځمکه کې خاوره ذکر کړه نو لازم نه دی چې د دې مطلب دا شي چې د خاورې نه علاوه چې صرف هغې تیمم نه کېږي لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک ته تللی دی غزا نه
او که تاسو کې څوک تللی هغه علاقې ته نو په هغې باندې د سره خاوره نشته ټوله شګه ده نو صحابه کرامو سره اوبه نه وي تیمم به یې څنګه کړی او دی باندې څه دلیل نشته چې ځان سره یې خاوره وړې وه نو هغوی اوبه دې باندې تیمم کړی دغه شان یو حدیث به راشي انشاءالله چې کوم ځای کې زما په امتي باندې مونځ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو د ده سره د ده جومات هم شتي او د ده طهارت ورسره هم شتي جومات نه مراد یعنې دی هر ځای کې مونځ کولی شي او طهارت یعنې خاوره شتي که نه ځمکه ده اوس لازم خو نه دی چې ده سره به خاوره یې صرف خاوره هم شتي نو صحیح خبره دا ده چې په دې باندې هم تیمم کېږي یو حدیث به راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیوال باندې تیمم کړی په دیوال یې لاس راښکودي او تیمم یې کړی ها اوس که په یو شي باندې خاوره پرته وي نو په هغې بیا تیمم کېږي لکه اوس یو سړی دی او د هغه سره کپړه ده یا کمبل دی او په هغې باندې له پاسه خاوره جمع شوې ده دوړه جمع شوې ده او د سره نور څه نشتي نو په دې باندې تیمم کولی شي والله اعلم دا اولنی باب چې په دې کې حدیث راوړی بابون او دا باب اصل کې دې دپاره راوړی چې د تیمم څنګه زموږ په شریعت کې راغی د عایشه رضی الله عنها روایت ته وایي چې خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په بعض سفرونو کې وتیو دې کې مراد غزوه بني المصطلق دی په دې غزا کې دا وتیو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله به په سفر باندې تلو نو د زنانو په منځ کې به قرآن اندازي کوله نو چې د چا نوم به راوختو هغه به یې ځان سره بوه چې له نورې زنانه نه خفه کېږي نو موږ روانو په دې سفر کې حتی اذا كنا بالبیداء او بذات الجيش موږ یو ځای ته ورسېدو چې هغې ته بیدا ویلی کېږي یا ذات الجيش نو انقطع عقد لي دغه ځای کې زما امیل چې دی هغه وشلېدو او رانه ورک شولېدو فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه ځای کې ودرېدو د دې امیل د کتو دپاره واقام الناس معه او خلک هم دغه ځای کې پاتې شو ځکه چې پیغمبر پاتې شو وليسوا على ما او بو سره نه وي فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه نو خلق رالو بأبو بكر الصديق بسي فقالوا ورتوي ألا ترى ما صنعت عائشة تنقر استادي لور سقي سوكرا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وقال نو خلق مودرو البيغمبر مودرو نو بوت دا خلق نجديدي ونو سرو بشتي فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام وأبو بكر الصديق جل خلقه دا خبري وورد وغسشوا بما بسراغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په دې ورون باندې سر یې خود دی ودرې دغه ځکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو نو امیل څه وخت پورې وکړو ملګرو کوشش وکړو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده شو او د عایشه رضی الله عنها په ورون باندې سر یې خود ابو بکر صدیق راغی د خپل لور ته وی حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس وګوره نو پیغمبر دې لیټ کو خلق دې لیټ کو ټول دې ودرولې دي وليسوا على ماء وليس معهم ماء نو ندي خلقو توبني جديده وندي خلقو سرو بشتي فقالت عائشه وفعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول نو يخزورني راکړه او خي ورټلم او چې سبس د الله خو هغه راته وینه وجعل يطعنني بيده في خاصرتي او په تشي کې ولم چې ستاده له صدقاروش فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ نو هغه په تشو کې ولم او زړه قیدې نشو مدد د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په ورون باندې سری خود نو ودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو جوړ ودو ابو بکر به خپل لور ته دا خبري وورولې خو هغه وانه ورید فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ما ذکر سهار شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم را پاسې د وبنوي دا وخت پورې وبنوي ملاوي شي خلک به ګرځېدلي
خو دغه خواوشا کې اوبه نه وي. فانزل الله عز وجل آية التيمم، نو الله د تیمم غایت نازل کو، فلم تجدوا ماء فتيمموا. یعنی اول پیر د تیمم د مسله کوم ذکر راغلی ده؟ په دې ذکر پېښه شوې ده کله چې د عایشې د امیر ورک شو. دغې نه مخکې په شریعت کې تیمم نه و، صرف په اوبو سره اودس کولو. وسید ابن الحضیر دا وایي کله چې د آیت نازل شو وی ما هي بأول برکتکم یا آل ابي بکر، ای د ابوبکر خاندانه د ستاسو اولنی برکت نه دی، د دې نه مخکې ستاسو د لاسه ډېر برکتونه موږ ته میلاو شوي دي. یعنې ستاسو د مسلې د لاسه مطلب دا دی چې ستاسو د مسلې د لاسه الله د تیمم مسله راوسته نو دا برکتي خاندانه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته. کله چې بیا موږ روان شو دغه ځینې هغه اوښ ما پاسه په کوم باندې چې زه سوره ومه نو هغه امیل د اوښ لاندې پروت و. په دې حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي. مختصر اصل د حدیث دې لپاره راوړی د امام بخاري ته وایي وایي د تیمم مسله په شریعت کې داسې راغلې وه. یوه دویمه ترې دا ثابته شوه چې پلار خپلې لور ته خبرې اورولی شي او رټلی شي، که وړی او که لوی، او که واده او که نه واده. دا اوس واده شوي او ته خبره واورولی وي، ستا د لاسه موږ پاتې شو. بله مسله خاوند او د ښځې په منځ کې د محبت یو رشته پکار ده. رسول وسلم ګوره د خپلې بیبي په ورون باندې سر ایښود اوده شوی و. نو دې ځای کې بله مسله هغه ده چې دا برکت کله یو انسان الله داسې پیدا کړي چې هغه برکتي وي. معنه دا نه ده چې ته به هغه په بدن باندې لاس راکاږې او د هغه په خولۍ نه به برکت اخلې او د هغه د اوبو نه. یعنې دې سړي کې داسې برکت وي، یعنې هغه مثال کې یو سړی د اوس عالم دی، موږ وایو دا سړی ډېر برکتي دی. څنګه برکتي دی؟ یعنې د ده سره علم دی، نو د علم د دې برکت سره خلکو ته نیغه لار الله وښوه، خلک د ګناهونو نه الله بچ کړو، نو هغه دی پکې یو سبب الله جوړ کړو. دې ځای کې برکت په معنی د دې چې یعنې د تیمم دې مسله کې او دې آیت په نازلېدو کې سبب هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاندان. نو سید ابن الحضیر ورته وایي ستاسو اولنی برکت خو نه دی، تاسو خو پوره برکتي خاندان یې، ستاسو د لاسه خو ډېر برکتونه موږ لیدلي دي چې الله راته ښوولي دي. بله مسله دلته دا ثابته شوه چې د پیغمبر سره علم الغیب نشته، واضح دلیل دی. نو چې اوس یو سړی نه پوهېږي نو څه ورسره وکړي؟ که پیغمبر سره علم الغیب وي خو صفا به یې ویلی وی چې امیل کوم ځای کې پروت دی؟ امیل د اوښ لاندې دی. بله یوه اهمه مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځې خبرې له ګوره دومره اعتبار ورکړو چې پوره لښکر یې ودراوه او صبر امیل ګورو. نو د ښځې سره ښکلي اخلاق او نرمي اوس یو جاهل سړی ځان کېږي امیل ته دې ګوره او خولې ته دې ګوره، دلته ټول لښکر دی، ټول خلک دي، ستا د امیل دپاره خلک ودرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول لښکر ودرو، پکې شپه ملته راغله. سهار چې راپاڅېدو رسول صلی الله علیه وسلم چې ځو چې اوښې پاسه وي هغه امیل لاندې پروت. د هغې نه بعد حدیث دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی. پنځه خبرې الله مال راکړي دي زمانه مخکې پیغمبرانو له الله نه دي ورکړي. نصرت بالرعب مسیرة شهر، زه چې خپل دشمن ته د یو میاشت په مسافت کې یم نو بیا رانه یېرېږي. یعنې یو میاشت پاتې د پیغمبر او د دشمن په منځ کې یو میاشت سفر او مزل پاتې، خو د دشمن ته یېرېږي. چې د پیغمبر سیرت مطالعه کې نو به کې دا خبره ښه واضحه ده. دویمه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، او الله زما دپاره ټوله ځمکه جومات ګرځولی دی او د طهارت لایقه یې ګرځولې ده، یعنې تیمم پې کولی شي. دا مخکې نه و. دې ځای کې دوه خبرې شوې، یعنې مخکیني امتونو باندې لازم وه چې مونځ به په هغه ځای کې کوي د کوم ځای چې د مانځه دپاره دی، او د هغو دپاره طهارت لازم په اوبو باندې او په خاورو باندې هغوی طهارت نه شو حاصلولی. نو دا خاصیت شو د دې امت. بل ګوره دلته دا مسله هم ثابته شوه چې لازم نه دی چې خاوره به
شګه شوه کاڼي شو په دې هم تیمم کېږي دلیل پې څه دی چې پیغمبر ځمکه ذکر کړه او په ځمکه باندې خو دغه الا دا که یو شی سوځېدلی او د خپل شکل نه وړېدلی نو په هغې به تیمم نه کېږي او خو د خپل دغه نه وړېدلی فأیما ښه نور حدیثونو کې استثناء راغلی ده چې الا المقبره والحمام مگر مقبره په مقبره کې مونځ نه کېږي او د قبر په خوا کې مونځونه نه کېږي او حمام کې دننه مونځ نه کېږي ځکه دا د ګندګۍ ځایونه دي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل زما په امت کې چې په چا باندې هم مونځ راغی په هر ځای کې چې مونځ دې وکړي څومره اسانتیا ده که چېرته په موږ باندې لازم وي چې ځان به جومات ته رسې اوس یو سړی دی په شړو کې روان دی سفر کې ماښام د منځه ټیم شو او په ده لازم وي چې ځان به جومات ته رسې نو څومره به ګرانه وه او یا دا چې په اوبو به لازم اودس کې اوبه نه وي وأحلت لي الغنائم او الله زما دپاره غنیمتونه حلال کړي دي ولم تحل لأحد قبلي او زما نه مخکیني امتونو دپاره غنیمتونه نو حلال هغوی به سجل کو چې کله به د کافرانو سره جنګ او جهاد وکړو نو غنیمت به راوړو کې به ښودو او د اسمان نه به یو اور راغی هغه غنیمت به وسوځو وأعطيت الشفاعة او الله مله خاص شفاعت را کړی چې هغې نورو پیغمبرانو نه دی ورکړی لکه د قیامت په ورځ هغه سفارش الله حساب کتاب شروع کړي وګد حدیث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة او هر پیغمبر بخپل قوم د پاره خاص الله را لیږو وبعثت الى الناس عامه او زه الله ټولو انسانانو پیریانو ته لیږلی یم پنځه خبرې شوې خاص ما ته به څوک ذکر کړي زر زر ستاسو د ذهن به پته ولګي دشمن د یو میاشت په فاصله کې یېرېږي ځمکه جومات دی او خاوره پاکه ده غنیمتونه حلال دي څلورم د ټولو انسانانو دپاره الله لېږلی او پیریانو او پنځم شفاعت ول الله ورکړی دې ځینې امام بخاري په اصل کې دا مسله ثابتول غواړي چې د تیمم دا مسله د دې امت دپاره خاص ده مخکې امتونو دپاره دا نه وه باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا با په باید د دې کې که چېرته نه اوبه او نه خاورې نو بیا به څه کوي دې ته وایي مسأله فاقد الطهورین هغه سړی چې نه ورسره اوبه او نه ورسره خاورې حدیث یې راوړی دی همدغه واقعه ده خو لږه الفاظ پکې بدل دي عائشه رضی الله عنها وایي چې انها استعارت من اسماء قلاده وایي ما د اسماء نه د خپلې خور نه یو امیل اخیستی استعمال دپاره چې بیا به یې درکړم فهلكت نو هغه امیل رانه ورک شو فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا فوجدها نو څه کسانو د هغې تلاش شروع کړو بیا موږ ته میلاو شو فأدركتهم الصلاة د مانځه ټیم راغی وليس معهم ماء د هغوی سره اوبه نه وي فصلوا نو هغوی مونځ دغه شان وکړو څنګه یې دغه شان وکړو بغیر د اودس او تیمم خو لا نه فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله اوبه نشته بس موږ دغه شان مونځ وکړو فانزل الله آیة التیمم نو الله چې د تیمم د آیت نازل کړو بیا د اسید بن حضیر هغه وینا چې موږ سره مخکې تېره شو دې ځای کې دا مسله امام بخاري ثابتوي او تا تداویل غواړي چې کله د یو سړي سره اوبه نه وي نو واضح ده چې تیمم به کوي خو چې خاور هم نه وي او د تیمم دپاره هم څه نه وي نو بیا به څه کوي مونځ به پرېږدي نه په څه حال چې دی مونځ دې وکړي داسې به ووایي یو سړی دی جیل کې دی او د مانځه ټیم شو نه ورسره اوبه شته او نه د تیمم دپاره څه ځای شته هېڅ شی نشي به یې تیمم وکړي خاوره موره ورته نه ښکاري نو دی به په دې خپل حال باندې مونځ کوي اگر که فقهاو په دې کې ډېرې اوږدې خبرې کړي دي څوک وایي مونځ دې وکړي او چې اوبه ورته میلاو شو بیا به یې راوګرځي او څوک وایي مونځ به نه کوي خو د مانځه والا په شان چلونه به وکړي او څوک څه وایي څوک څه وایي خو صحیح خبره ده الله په قرآن کې وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي
فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویریږئ څومره چې ستاسو طاقت وي او د دې سړي دومره طاقت دی چې مونځ وکړي نه د اودس طاقت رسي نه د تیمم نو دا دواړه پرې نشته د هغې نه بعد باب راوړی دی باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاه باب په بیان د دې کې چې د تیمم صرف د سفر دپاره نه دی ګورئ دا به په حضر کې هم کولی شي چې کله اوبه نه او د منځه د وخت د تلو یره یي د کوم چې یو سړی دی په خپله علاقه کې دی او اوبه نشتي او د منځه وخت وتو ولی دی نو دی به څه کوي تیمم به کوي اگر که په سفر کې نه دی وبه قال عطاء او امام عطاء به مو دقه فتوا ورکوله وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم او امام حسن بصري به دا خبره کوله وایي که یو سړی بیماري او د په خوا کې اوبه پرتې خو څوک له د اوبو ورکولو نه او د په خپله د اوبه نشي راغستی نو تیمم به کوي اصل کې امام بخاري دلته دا مسله ثابته کړه چې د تیمم صرف دې دپاره نه دی چې اوبه به نه وي تیمم هغه سړی به هم کوي چې اوبه شتي خو بیمار دی یا له اوبه نقصان ورکوي او یا د اوبو ته رسېدی نشي لکه اوس یو سړی یوازې په کور کې پروت دی په کټ کې او بیمار دی خوا کې ورته اوبه نږدې پرتې دي منګی پروت دی اوبه ترې راغستی شي خو دلته دی بیمار دی دغه بیمارۍ د لاسه اوبو له نشي ورتلی او د اوبه نشي راوړی او څوک نشته چې د اوبو له ورکړي نو څه به کوي تیمم به کوي دی هم داسې دی لکه اوبه چې ورسره نه واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف او عبدالله بن عمر را روانو د خپلې ځمکې نه واپس د خپلې علاقې نه چې هغې ته جرف ویله کېږي فحضرت العصر نو د مازدیګر د مانځه ټیم شو بمربد النعم مربد النعم علاقې ته رارسېدو دا دواړه علاقې دي د جرف علاقه چې ده د مکې نه داسې عفوا د مدینې نه 8 کیلومتره لرې ده او مربد النعم ته چې راورسېدو دا د مدینې ته تقریبا په 1 میل کې دی دغه ځای ته چې دی راورسېدو مازدیګر مانځه ټیم شو فصلى لمونځ وکړو ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد بیا مدینې ته راغی او نور لا بره و په اسمان کې د مازدیګر د مانځه ټیم خو لمونځ یې بیا ونه کړو نو دې ځای کې دا مسله ثابته شوه چې لازم نه دی چې تیمم په سفر کې عبدالله بن عمر ته وګوره مدینې سره خوا کې چې اوبه نه وي تیمم یې وکړو نو دا مسله یې هم ثابته کړه چې کوم مونځ ته په تیمم باندې وکړو او وروسته بیا ته اوبه دې ته میلاو شوې او غذې یا راورسېدو کوم ځای ته چې روان یې هلته اوبه وي نو دا مونځ به بیا نه کوي هغه مونځ وشو بیا پې حدیث هم راوړی دی دغه وایي د عمیر چې دا د عبدالله بن عباس غلام دی وی اقبلت انا وعبد الله بن يسار زره روان و ما سره عبد الله بن يسار چې دا د میمونه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي چې دا دغه غلام حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن الصمه الانصاري رضي الله عنه نو موږ رالو په ابو جهيم بس خد ابو جهيم صحابي دی فقال ابو جهيم دوي اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر روانو د بئر جمل علاقینا فلقيه رجل فسلم عليه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د سړي سلام واچو فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سړي له جواب ورنکو حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه نږدې چې کوم دیوالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لاسونه راښکو د مسح یې وکړه ثم رد عليه السلام بیا د سلام جواب ورکړو بعض حدیثونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه غواړم چې د سلام د جواب داسې ورکړم چې څو پورې پاک نه یم او طاهر نه یم یعنې طهارت مې نه حاصل کړی دا وخته پورې نه دغه جدا مسله د وروسته به تفصیل لازي بل ځای کې خو دلته امام بخاري دا ثابتوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر نه دی او تیمم یې وکړو بله دا مسله ته ثابته شوه چې تیمم په دیوال باندې هم کېږي چې کله په دیوال باندې دوړی یا د خاورې دیوال نو په هغې باندې تیمم کېږي الا دا د نن سبا چې کوم رنګونه منګونه راوتي نو په دې باندې تیمم نه کېږي
خو چې بې دوړه یي بیا کېږي، که دوړه پرې نه بیا نه کېږي. لکه اوس یو سړی په رخامو باندې لاسونه کاږي یا په دیوال باندې چې هغه رنګ شوی دی او په هغې دوړه نه وي نو تیمم نه کېږي. او که چېرته دوړه یا خاوره په له پاسه لګېدلي په هغې کوي نو بیا صحیح ده، والله اعلم. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب هل ينفخ في يديه، او په بعضو نسخو کې دی باب المتيمم هل ينفخ فيهما. باب په بیان د دې کې چې یو سړی تیمم کوي او دا لاسونه دی د خاورې له راواچي نو بیا به دې لاسونو له پوکې ورکوي او که نه. حدیث یې راوړی دی د سعید بن عبد الرحمن بن ابزع. سعید بن عبد الرحمن د خپل پلار نه روایت بیانوي د عبدالرحمن نه، وایي چې جاء رجل الى عمر بن الخطاب، یو سړی راغی په عمر بن الخطاب پسې ورته یې وی اني اجنبت فلم اصب الماء، وایي زه جنابت راته رسېدلی دی او اوبه راسره نشتې، اوبه راته میلاو نه شو، اوس زه څه وکړم؟ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه او د عبدالله بن مسعود د دې دواړو دا فتوا وه چې تیمم صرف هله روا دی چې کله په انسان باندې اودس لازم شوی، غسل نه. چې غسل د باندې لازم شوی بیا تیمم نه کېږي. دا د عمر بن الخطاب او د عبدالله بن مسعود فتوا وه. وروسته بیا د دې نه رجوع کړې وه کله چې ورته دلیل معلوم شو. نو په دغه ټیم کې عمار بن یاسر ناست. نو دی عمار بن یاسر عمر بن خطاب ته وی اما تذکر انا كنا في سفر انا وانت، تا ته عمر هغه وخت نه دی یاد ما او تا چې یو پیر په سفر باندې وتي وو فاجنبنا، نو موږ دواړو باندې جنابت راغلی و. فاما انت فلم تصلي، نو تا خو لمونځ ونه کړو. تا وی چې نه د تیمم خو دې دپاره دی چې په یو سړي باندې اودس لازم شي تیمم کوي، نو دا خو په موږ باندې غسل لازم شوی په دې کې تیمم نه کېږي. واما انا فتمعكت، او هر چې زیمه نو زه په دې خاورو کې ورغړېدم فصلیت، بیا مې لمونځ وکړو. دا د عمار بن یاسر خپل اجتهاد و، هغه وایي چې په دې غسل کې خو سړی په ټول بدن باندې اوبه اړوي، نو د دې د تیمم هم داسې چې سړی په ټول بدن په خاورو باندې ککړ کوي. په روایت کې راځي وایي داسې پکې ورغړېدم لکه یو څاروی چې په خاورو کې رغړي. فصلیتو د لمونځ وکړو. ښه عمر بن خطاب لمونځ وکړو؟ ویې نه کړو. وایي چې کله ماته اوبه میلاو شو زه به غسل وکړم بیا به لمونځ کړو. وایي فذکرت ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم، بیا مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیان کړه. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي انما کان یکفیک هکذا، عماره ته به دا چل کړی وی به دغه پوره وه. اچل سو فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاسونه د ځمکې نه راواچول. ونفخ فيهما، بیا ورله پوکې ورکړو. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، بیا دغه دواړه لاسونه په مخ راښکودو او بیا د لاسونو په دې شاګانو راښکودو. په ګس لاس د ښی لاس شا او په ښی لاس باندې د ګس لاس شا. تیمم دې مسلې له راځم چې طریقې دغه تفصیل د طریقې، خو دلته امام بخاري اول د صحابي ته کړی یاد یې که چې کله دې لاسونه ځمکې له راواچول نو بیا به څه وکړي؟ پوکې به ورکړي. ښه بعض روایتونو کې دا پوکې نه دی راغلی، اوس څه به کوو؟ نو بیا هغه داسې ده. مطلب دا شو که په لاسونو د خاوره ډېره لګېدلي نو بیا پوکې ورکړه، او که خاوره پرې ډېره نه معمولي نو بیا پوکي ته ضرورت نشته. لکه اوس یو سړی دی یو ځمکه ده په هغې رخام لګېدلي او په هغې له پاسه دوړه ده، خو به ډېره دوړه نه وي که نه، او دی هغې له لاس راواچوي نو بیا پوکي ته ضرورت شته؟ نشته ضرورت پوکي ته. خو چې اوس یو سړی خاورو له لاس راواچوي، ډېر شی خاوره پرته وي، هغه لاس یې پوره ډک د خاورو راوچت کړو، نو اوس ورله څه پکار دي؟ پوکې ورکړي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب التیمم للوجه والکفین، باب په بیان د دې کې چې تیمم صرف د مخ دپاره دی او د دواړو لاسونو دپاره چې هغه د دې مړوند پورې دي. اصل کې امام بخاري په دې خبره باندې رد کوي چې د دې بعضو دا خبره چې تیمم کې استیعاب ته ضرورت دی، یعنی ټول
د سنګلو پورې به لاس راکاږي او د سترګو په دې ګوټونو کې به ګوتې ووایي. امام بخاري وایي دا قصې نشته، ثابتوي یې، هسې دعوه نه کوي. ګورئ امام بخاري ګورئ هغه ځوان نه دی چې قیل او قال کې پروت خبره او بیا دلیل، خبره او دلیل. دا د امام بخاري ټول ژوند دی. د کم وخت نه چې د علم دا مسله شروع کړې او د مرګه پورې خبره او دلیل، خبره او دلیل. او دې سره مسله لنډه ختمېږي. خبره ذکر کو به بس راپاس راوړه، دلیل راوړه، بس خبره ختمه شوه. او چې خبره سړی تاویل راته ووایي د هغې نه خبره اوږده شي. په دې ځای کې هم دقه د عمار د روایت راوړی بل سند سره 2 سندونه نور ذکر کړي. نو په هغې کې بیا څه دي؟ وایي ثم مسح وجهه وکفیه، خپل لاسونه ځمکې نه راواچول او بیا د لاسونه په څه راښکودو؟ په مخ باندې او بیا په لاسونه. کفیه، کف دې ورغوي ته وایي. نو دې مړوند پورې بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وښوه عمار ته. د هغې نه پاتې دا روایت راوړی دی دا هم د عمار دی او په دې کې هم دقه دي. خو صرف پکې دا دي تفل فیهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لاړې ټوکړې دي لاسونو کې. سړی وایي چې څنګه لاړې سه هلته خو وایي چې چوفې پکې وکړو پوکې یې ورکړو. دواړو کې اختلاف نشته. مطلب دا دی چې کله انسان دا پوکې په زوره ورکړي نو د خولې نه معمولي لاړې ځي. نو دلته یې ځکه وایي وتفل فیهما. دې کې څه تکراو نشته په دې روایتونو کې، ولله الحمد. دغه بل روایت کې هم دقه دي. عمار عمر ته وویل وی تمعدت، وی زه په خاورو کې چې دی تاو راتاو شوم فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم فقال یکفیک الوجه والکفان. وی پیغمبر راته وایي چې عماره دا داسې طریقه کړې. بعض روایتونو کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم موسکی شو او ورته وایي اجتهاد دې غلط دی عماره، ستا دپاره خو د لاسونه کافي و مخ کافي و. ښه واضح دي، لاسونه کافي و څه کافي و؟ مخ کافي و. ټول روایت دقه شان دي. فضرب النبي صلی الله علیه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وکفیه. په یو روایت کې ورسره هم دا نشتي. دلته امام بخاري چې کوم راوړي دي چې سنګلو پورې بلاس راښکو. نو دا خبره یاده ساتئ. تیمم استیعاب نه غواړي. استیعاب یعنې ټول مخ به ککړکې په خاورو او ګیره دا نه غواړي. او کوم علما چې دا خبره کوي دوی بې دلیله لګیا دي. څه وایي؟ وایي دلیل دا دی چې کله انسان اودس کوي او مخ ته اوبه اچوي نو څنګه ګوره هر ځای ته اوبه رسوي، دا شان به خاوره هر ځای ته رسوي. نو ځکه به ورسره دا سنګلې هم راولي. نو بیا ورته موږ وایو دا دلیل هم کمزوری ذکر کړو ځکه چې هلته خو د سر مسح هم دی. نو تاسو دلته څه وکړو؟ سر ته مو خاورې واچولې، سر ته خو مو خاورې وانه چولې، نو خبره هم کمزورې ده. نو تیمم یو طریقه دا ذکر کېږي کمزوري چې 2 پیرې به لاس راچوي ځمکې را. اولني پیر چې دې راواچول دا یې لاسونه یې راواچول نو په مخ به یې راکاږي. بیا بعضو پکې ذکر کړي دي د سترګو د ګوټونو کې به دا وړې ګوتې ورومنډې او که کوم ځای کې ګوتې به وړقې او په دې ګوتو کې به هم داسې دننه ورومنډې. دا ټولې کمزوري خبرې دي. اصل کې د تیمم د څه دپاره دی؟ اسانتیا جوړولو لپاره. نو چې اوس خاوره پوزې ته هم وراچي او د سترګو ګوټونو ته هم وراچي نو دا سختي جوړه شوه که اسانتیا جوړه شوه؟ سختي جوړه شوه. بعض علما دا وایي یو پیر به لاسونه ځمکې ته راواچوي بیا به په مخ راکاږي، بیا به لاسونه راواچي، یعنې 2 ضربې شوي. نو بیا به د لاسونو د شاګانې او سره د دې سنګله ټول به داسې راکاږي. په دې باندې دوی سره صحیح دلیل نشته. په دې باندې صحیح دلیل نشته. یو په مرفوع صحیح حدیث نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. دویمه طریقه دا ده چې یو پیر به لاسونه راواچوي ځمکې لا بیا به په دې مخ راکاږي، په دویم پیر به بیا راواچوي او بیا به د لاسونو د شاګانې. او په دې باندې دوی سره مرفوع حدیث صحیح نشته چې دا به 2 پیرې راځي.
صحیح طریقه دا ده کوم چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړه عمار ته او دا په صحیح بخاري کې هم دا طریقه ده او په صحیح مسلم کې هم ده چې لاس به ځمکې له یو پیر راچې یو پیر به داسې راواچې او بیا به په دې مخ باندې داسې راکاږي بغیر د سترګو کې ګوتو وهلو نه یا غوږونو کې یا په پوزه یا داسې همباس دیګې کې نه سم بې ځان مه کړي نه داسې بس داسې به راکاږي بیا د ښی لاس ته شا په دې به لاس راکاږي او بیا د ګس لاس ته شا او بس ختم دا تیمم دی اسانه طریقه ده څوک د قصه پکې نشته د دې نه علاوه چې څومره طریقې دي او هغوی په دې باندې څه علما په دې کوم علما چې دغه طریقې بیانوي او څه دلایل پرې راوړي نو یا کمزوري دي او یا پکې اختلاف دی چې دا پیغمبر دا کار کړی دی که نه د صحابي نه نقل دی نو ځکه محدثین وایي چې په دغو طریقو کې یو طریقه هم داسې نشته چې مرفوع صحیح حدیث وي او په دې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر روایت نقل دي چې امام بخاري راوړي امام مسلم راوړي ورسېدې وي که نه ها د هغې نه باندې باب راوړی دی باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء امام بخاري وایي باب په بیان د دې کې چې پاکه خاوره د مسلمان دپاره اودس دی دا پوره د ده دپاره په بدله د اوبو کې دا پاکه خاوره اصل کې امام بخاري دلته دا مسله ثابتوي وایي څنګه چې انسان اودس وکړي په هغې باندې به یې څومره مونځونه کوي کولی شي دغه شان چې تیمم وکړي بیا چې به څو مونځونه کوي کولی شي چې څو پورې اوبه نه یې راغلي یا اودس یې مات شوی دی ځکه چې بعض علما دا وایي چې مازدیګر منزله دې تیمم وکړو نو صرف په د مازدیګر مونځ کوي بیا به ماښام له بل تیمم ماسخوتن له بل دې ځکه امام بخاري دغه خبره کمزورې کړه چې کله دس ځای ونیو د اودس نو هم هغه طریقه به کولی شي کومه طریقه چې انسان د اودس په حالت کې کولی شي چې په اوبو باندې وکړي وقال الحسن او امام حسن بصري به دا خبره کوله یجزئه التیمم ما لم یحدث تیمم انسان دپاره کافي ده چې څو پورې اودس نه مات شوی ښه تیمم ګوره په هغه څه ماتېږي چې په څه باندې اودس ماتېږي لکه اوس یو سړی دی تیمم یې وکړو اوده شو تیمم مات شو که مات نه شو مات شو دا ورسره زیاتي که او په دې سره ماتېږي چې کله اوبه میلاو شي چې اوبه میلاو شو تیمم څه شو مات شو یا یو سړی د اوبه نشي استعمالولی او اوس یې طاقت پیدا شو د اوبو د استعمالولو نو تیمم یې څه شو مات شو او دا خبره یاد ساتئ چې کله یو سړی مونځ وکړي تیمم په حالت کې او بیا ورته اوبه میلاو شي نو دغه مونځ کافي دی بیا به یې نه راګرځوي او که د مونځ په دوران کې ورته اوبه میلاو شوي نو احتیاطي قول او راجح دا ده والعلم عند الله چې د مونځ یې مات شو ځکه چې اوبه خو راغلې ولته الله وایي فلم تجدوا ما اوبه نه وي ورته اوبه میلاو شو یو سړی په مانځه ولاړ دی او د مانځه په دوران کې خبر راغی چې اوبه راغلي دي نو بس مونځ دې مات کړي تیمم دې وکړي تیمم یې مات شو اودس دې وکړي په اوبو سره او بیا دې مونځ شروع کړي واما ابن عباس وهو متيمم او عبدالله ابن عباس یو پیر امامتي ورکوله او هغه طهارت په تیمم سره حاصل کړی په دې ذکرت کوي په هغه مولیانو باندې کم چې دا وایي چې کله مقتدیانو طهارت په اوبو سره حاصل کړی نو دوی له داسې امامتي نشي ورکولی چې هغه طهارت په تیمم سره حاصل کړی امام بخاري وایي دا خبره بې دلیله دا تیمم چې کړی دی نو طهارت برابر دی که نه نو چې طهارت برابر دی نو دی بیا ولې امامتي نشي ورکولی حدیث راوړی دی اوږد حدیث دی ډېر فایدهمند ابو رجاء عوف رحمه الله وی چې حدثنا ابو رجاء وی ما ته د حدیث ابو رجاء بیان کړی دی عن عمران بن الحسين رضي الله عنهم وی چې كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ په یو سفر کې روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة وی موږ ټوله شپه سفر کړو کله چې د شپې د اخرنۍ حصه وه وقعنا وقعه بس موږ پړاو واچوو د شپې په کومه حصه کې اخرنۍ حصه کې
عمران رضی الله عنه وی ولا وقعت احلى عند المسافر منها وی تپوس مکه و دغه پړاو د چې شپې په د اخرنی حصه کې واچي ځکه چې خلک ستړي شوي که نه خوب خلکو له ورغلی د هغې وي بیا ناشنا خولي فما ایقظنا الا حر الشمس په دوی ټولو د شوي او د نور د تپ او د ګرمایي شوي راپاڅولو یعنې سهار لمونځ دی قضا شوی فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان اولنی سړی چې راپاڅېدلی وی پلانې او بیا پلانې او بیا پلانې يسميهم ابو رجاء فنسي عوف ابو رجاء دغه نومونه بیان کړي دي عوف ته خو عوف راوي وي چې ما نه هغه نومونه هېر شي اسوکو دا ما ته پته نه شي بعضې روایتونو کې راځي وي د اولنی سړی چې راپاڅېدلی و د ابوبکر و دغه شان عمر او په خپله د عمران د واقع چې بیانوي یعنې که دی وده وی نو واقع بیانولی شي خو دی پکې ویښ شوی دی په هغه بعضو کې دی هم دی ثم عمر بن الخطاب الرابع سلورم عمر بن الخطاب راپاسېد یعنې درې کسان مخکې راپاسېدلي دي سلورم یې څوک دی عمر بن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ الله أكبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به وده شو نو موږ کې به چا بیا نشو راپاڅولی تر څو چې په خپله به نه و راپاڅېدلی موږ کې په چا کې دا مجال نه و چې ورغلی وي یا رسول الله پاڅه ولې وي لأن لا ندري ما يحدث له في نومه موږ ته څه پته نه کېدی چې به د خوب کې اوس وحي را روان وي نو د دې لاسه او دوی د پیغمبر په خوا کې نه شو راپاڅولی به یې نه شو فلما استيقظ عمر بن الخطاب چې راپاڅېد ورأى ما اصاب الناس او حالات یې ولیدو د خلکو چې خلک ټول پراته دي وكان رجلا جليدا ډېر یو زړور انسان عمر بن الخطاب او ډېر سخت انسان و فكبرنا الله اکبر وی ورفع صوته بالتكبير او هغه اواز یې سره موچت کو خپ زور الله اکبر وی خو بل چا کې دا طاقت نه و چې څوک راپانیسي پیغمبر راپانیسي خو عمر بن خطاب پې صبر ونکړو الله اکبر وی او خپ زور وی نو په هغه یو سره پیغمبر راپانیسېدو وی فما زال یکبر ويرفع صوته بالتکبیر لګیا او لګیا اواز یې اوچت کړی الله اکبر الله اکبر حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسې فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم چې څنګه راپاسې خلکو ته یا رسول الله حالات خدا دي پیغمبر ورته لا ضیرس خبره نه ده او لا یضیر څه نقصاني نه ده ارتحلوا ځئ چې دې ځنه ځو فارتحلا د هغه ځینې خلک روان شو فسار غير بعيد ډېر لرې نه وتلی ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا وبين وقت اودسي وكو فتوضا اودسي وكو ونودي بالصلاه فصلى بالناس لما نزل بارباغ ویل شو منځي وکو بعض روایتونه کې راځي کله علماء کې اختلاف ته چې یو واقعه ده کې جدا جدا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې زینزي ولې ځکه چې دې راځي کې شیطانان سدي ډیر دي بعض روایتونه کې راځي چې بلال رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم په دې کار لګولو چې ته به مونږه راپاسې خو به د هغه سترګې ورغلې وي وی چې کله مونځ کو فلما انفتل او دا مسله به انشاءالله د مانځه په مسایلو کې به تفصیلا راځي فلما انفتل من صلاته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فارغ شو د مانځه نه اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم نو یو سړی شاته ناست دی د قوم سره مونځ ونه کو د دې لپاره په اصل کې امام بخاري د حدیث راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم پلاني ولي جمع سره د مونځ ونه کو هغه ته اصابتني جنابه ولا ما یا رسول الله د جنابت په حالت کې مو بنشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعليك بالصعيد فانه يكفيك لاړ شه د خاورو نه فایده واخله نو دسته د لپاره کافي دی کنه پس باندې طهارت حاصل کا خاور باندې عليك بالصعيد ورش
فإنه يكفيك د ستا دپاره کافي ده. اصل کې امام بخاري د دې ځای نه دا مسله بیانوي چې خاوره بیا کافي ده. بعض روایتونو کې داسې راځي لکه په سننو کې داسې روایت شتي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي رسول صلی الله علیه وسلم چې دا کافي دي د مسلمان دپاره دا خاوره که لس کاله ورته اوبه میلاو نشي. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو په سفر باندې. فاشتكى إليه الناس من العطش خلقو شکایتونه شروع کړو یا الله یا رسول الله تږي شوي وي یا رسول الله تږي شوي. فنزل فدعا فلانا نو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه راکوشو پلاني ته آواز وکړو کان یسمیه ابو رجاء نسیه عوف. ابو رجاء دا سړی بیان کړی عوف ته خو د عوف نه دغه سړی به هېر شوی. خو بعضو روایتونو کې راځي چې دا عمران بن حسین په خپله و. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته آواز وکړو ودعا عليا او علي رضي الله عنه آواز وکړو ورته یې وویل اذهبا فابتغیا الماء لاړ شئ اوبه ولټوئ که چېرته یي. کله چې رضوانه لاړو نو مخې له یوه ښځه راغله. دا ښځه په خپل اوښ باندې ناسته وه ورسره دوه مشکونه و د اوبو نه ډک. فقال لها دواړو ورته وویل اين الماء دا اوبه کوم ځای کې تا چې راوړي. قالت هغې ورته وویل عهدي بالماء امسي هذه الساعه ونفرنا خلوفا. وی اوبه خو دومره لرې دي چې پرون دا ټیم ما د اوبه ډکې کړې وي. پرون دا ټیم ما د اوبه ډکې کړې وي نن دې ځای ته راورسېدم او زمونږ سړي شاته را روان دي. قال لها انطلقي اذا بس راځه زمونږ سره. هغې ورته ویل الى اين چېرته مې بوځئ؟ وی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوا له ځو. هغې ورته خخا الذي يقال له الصابي هغه یو دین چې نه مني هغه صابي شوی چې دی هغه خوا له مې بوځئ. هغه وخت کې چې به څوک مسلمان شو ته به صابي وي وی دی یو دین هم نه مني مایله شوی دی. اصل کې صحابه ته مایله شوی دی لکه یوسف علیه السلام چې اصبو الیهن زه مایله شم بیا دې ته. نو نن سبا چې څوک حق دین بیانوي دی مذهبونه نه مني دی د هر څه نوي وتی دی نه نوي دی مذهب نشته. مرۍ به دغه بوغ شي اواز به بوغ شي په دې باندې الله وي د الله پیغمبر وي مذهب یې نشته. لکه دا مذهب څه شی دی اخر کومه بلا ده. مذهب نور څه دی قرآن او حدیث مذهب دی کنه. او هغه له موزیک قال هو الذي تعنينا قلت اغوت او دقه ياتي يديه وزمون سر رازنا رايوست فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم بغمر صلى الله عليه وسلم ليراوست وحدثاه الحديث لقيسه وتوكل. قال فاستنزلوها عن بعيرها. عمران راوي ويتي بس دا زنانه وی راکوزه کړه د یوخ نه ورته وی راکوزه شي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوښی راوغوښتو په هغې کې د دغه دوو مشکونو د خولونه اوبه راواړولې. وأوکع أفواههما وأطلق العزالي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو نو د دې مشکونو هغه خولې وتړلی شوې او لاندې کوله وکړې. یعنې بره حصه وله وتړله او لاندې یې څه کړه کوله وکړه. نو چې اوس لاندې کوله وشي نو څومره اوبه به دې بهیدلي. ونودي في الناس او خلقو ته آواز وشو. ونودي في الناس اسقوا واستقوا. خلقو ته آواز وشو راشئ ویسکئ او په اوښانو یې موسکوئ او مزې دي تازه اوبه دي. وكان آخر ذاك فسقى من شاء واستقى من شاء. نو بس د چا چې څومره خوښه وه ځان له ترې موس کړ ټول لښکر او چې چا څومره په څاروو باندې څکولې او دغه یې ښه مزې خلکو د اوبو نه واغېستې. ښځه غریبه ولاړه چې داسې قصه. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. راوي وي نو اخرنی اوبه دغه وي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته آواز وکړ هغه شاته چې ناست راشه راشه وي لوښی له ورکړو د اوبو هغه وي دا واله. قال اذهب فافرغه عليك لاړ شه د اوبه په ځان باندې واړوه نو غسل وکړه اوبه خو میلاو شو.
د غسل په مسایلو کې موږ سره دا مسله تېره شوې وه چې په ټول بدن باندې اوبه واړې دا کافي دي دا دلیل ما ذکر کړی تاسو یاد دی که نه وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويراوي غريب ولاړه و دې اوبو ته یې کتو چې دا خلک ورسره څه کوي او طاقت خو د هغې نه رسېږي نو څه به یې ویلی دی پوره لښکر ته وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها ويقال لا مې د قسمي وایي چې کله د خلکو ټولو اوبه وس کړې او د دې نه مشکونه بند کړی شو نو یې موږ ته داسې ښکارېده چې دا اوس د هغه مخکیني حالاتو نه هم زیات پړسېدلي دي دومره اوبه پکې لا پاتې وي مخکې دا مشکونه دومره د اوبو نه نه و ډک کړی څومره چې به وروسته ډک وو دا معجزه وه فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجمعوا لها څه خوراک وله تیار کړئ که نه راوړه وله دومره اوبه هم وس کړي دلیل دی په دې باندې چې څوک د سره ښه وکړي نو ته ورسره ښه کوه دا د سپک انسان کار دی چې څوک ورسره ښه وکړي نو دی ورسره ښه نه کوي یا وایي مړه وی موږ د دې حقدار ځکه دا یاد ساتئ چې څوک د سره ښه وکړي یېروه یې مه او چې د چا سره ښه وکړي نو یادوه یې مه یوه خبره په ژوند کې چېرته مه یېروه چې چا د سره ښه کړي دي او یو خبره په ژوند کې داسې یېره که چې د سره رایدی نه چې د چا سره دې څه ښه کړي دي دا خو یې زده که د خپل پیغمبر نه او بل دا چې د درون سره دې ښه وکړو شاعر وایي اذا اکرمت الکریم ملکته وایي د درون سره چې دې ښه وکړو نو بیا خو دې دا درون په خپل موټي کې شو نو بیا چې ورسره څه کوې کوه هغه عمر له بیا سر ټیټ نیولی وایي د موږ سره یو وخت کې ښه کړي وایي اذا اکرمت اللئیم التمرده او د سپک او د بې ذاته انسان سره چې دی ښه وکړو نو تمرده نو ښه مس شي د چې موږ سره دا ښه کړي دي زموږ نه به هم څه مطلب و داسې دومره ښه سړی خو نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې څه وله راوړه مه کوئ که تاسو سره صحیح فجمعوا لها من بین عجوة ودقیقة وسویقه په د هغو سره چې کومې چې مزدارې کجورې وي هغې را جمع کړو وړی را جمع کړو ستوانې را جمع کړو داسې حتى جمعوا لها طعام خدر خوراک را جمع کو فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها هغه ته په کپړه کې کېښودو دا ښځې هغه اوښ ته وخېجوله ووضعوا الثوب بين يديها او دا کپړه ورته مخې ته کېښوده په غېږ کې بیا ورته پیغمبر ویي تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا خپه نه شي ګورې موږ ستا د اوبو نه څه نه دي کم کړي ګورې ولكن الله هو الذي يسقانا د اوبه خو موږ له الله راکړي فأتت أهلها غخبل زيتا وقصر غخبل خبلوانو تا وقد احتبست عنهم ناخو دير الارشيو قالوا ما حبسك يا فلان بلاني چرت تريوي قالت العجب ويساجي وقسم من الوليد اغوتو يسا ويلقيني رجلان دو كسان رسل ملاقات شو مخي لرالو فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابي فأغا كسب سيبولي وأخلق جود الصابي وي ففعل كذا وكذا داكاري وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض فالله دي قسمي وددي وددي بمنسكي فلدو قطو إشارة وكر الوسطى دا منزني السبابة دا مسواكي التشهد ويقال دي قسمي ددي وددي بمنسكي يعني دا زمكي ودا اسمان بمنسكي دا دبوشان جادوگري إنسان ما ندري تاني یعنی زه دومره متاثره کړی ما چې دا زړه را نیولې دا دماغ را لبن کړی چې دا څنګه انسان سره زما ملاقات شي او انه لرسول الله حقا او یا دا سړی په رښتیا د الله پیغمبر دی ګورې ښه څنګه چې دا کوم کارونه چې دوی وکړو قصه ختمه شو فكان المسلمون بعد ذلك دي قصينا بعد مسلمان وبسيجركو يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه مؤمنان هو بجهاد كاملي كولي نو دخوا شهاده لاقيب ودخوا يشتري ويشتري خد دغه لاقيد السنه كم زي جدا زنانه ما تسوي الدروس اللي تجي خبره به خبر لا الدروس اللي تجي خبره
هذه بخبل دغه کې راوسو پیغمبر وي د علاقې ته سم وایي دي کې ښځه وموږ ته وبس کړي. فقالت يوم لقومها يورزل خپل قوم ته ووي ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. وما ته خو داسې ښکاري چې دوی ګورې په موږ باندې حمله کولی شي خو قصدن راته حمله نه کوي. فهل لكم في الإسلام نو د اسلام نه منئ ډېر ښکلی دین دی. یعنې زه څنګه بوتلم او نه یې ماله څه نقصان راکړو بیا ښه په حیا او په عزت سره دغه اوبونه ډېرې اوبه مه واپس راوړي ورسره خوراک مې م راوړو واپس او بیا له دې ته وګوره چې قصه ترې د ختمه شوې ده او دوی په دې علاقه باندې حمله هم نه کوي. نو د اسلام نه منو فاطاعوها نو هغوی ومنله فدخلوا في الاسلام ټول خاندان اسلام ته ورننوتو. ښکلي اخلاق د کوم ځای نه ګوره چې دی په امن او امان سره بوتله واپس یې پرېښوده او ښه یې ورسره وکړو متاثره شوه ټول قوم په اسلام کې ورننوتو. او زمونږ کې د دې بعضو دا اخلاق دي یعنی که داسې نیمګړی ورته کې مسلمان یا نوی راوړېدلی نو واپس به واوړي. دومره بد اخلاق او بد تمیزه او بد کردار او بد چلنه انسان دی. ځکه دا خبره یاده ساتئ داسې اخلاق جوړ کړئ خپل داسې ښایسته او داسې نرم چې د اسلام دشمن دا ووایي چې امتي د اخلاق دي نو چې دغه پیغمبر به یې ګوره څنګه اخلاق و داسې اخلاق جوړ کړي. اصل کې امام بخاري دا حدیث دې دپاره راوړی دی وایي چې اوبه نه وي نو خاوره دا د اوبو ځای نسي ښه پوره طهارت پرې حاصلېږي. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. باب په بیان دی کې چې یو سړی د جنابت په حالت کې دی او غسل نشي کولی یریږي چې بیماري به مې ډېره شي یا به مړ شمه یا یو سړی یریږي د دې نه چې بیا به تږی شم اوبه به نه نو امام بخاري وایي تیمم دې وکړي. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم. عمرو بن العاص رضي الله عنه پیر دې کار کړی و چې سخته د ژمي شپه وه او د جنابت په حالت کې تیمم یې وکړو. ملګرو ورته ویل عمره څه ناشنا کار دی وکړو اوبه شتي و ورته ویل الله وایي چې ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مه وژنئ د اوبه ډېرې یخې دغه ما مړ کړي. دا د خپل اجتهاد وکړو. فذکر للنبي صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دې خبرې تذکره وشوه فلم يعنف هغه په هېڅ هم ونه وي ملامت یې نه کړو عمره صحیح ده خبره یې صحیح ده. ثابته شوه چې یو سړي ته اوبه نقصان ورکوي نو تیمم کولی شي یا ډېرې یخې. خو نن سبا خو الحمدلله د اوبو د ګرمولو هر قسمه آلات هغه شتي. که بیا یو سړی داسې علاقې ته لاړ شي شتي داسې غریزې علاقې چې هلته دغه قسمه آلات نشتي او داسې اوبه په یو نیم علاقه کې داسې اوبه وي که نه چې د بدن پورې نښلي هغه او زموږ ټولو دغه علاقې دي او پیپ چې کولاو کې واوره راولېږي نو په دې به ته څه اودس وکړي او بیا خون خو به دا وکړي چې په دغې باندې غسل کوي. دا ګورې دا زړه هم جام کوي ښه د رګونو کې دا وینه نه ده دا بنده شي. تاسو خیال کړی ده کله چې سړی په ځان باندې یخې اوبه واړوي اول پرې را کولاو کې یې واړوي لږ ساعت له داسې سای بند شي که نه دا زړه کار پرېږدي لږ واخله نو چې دې یخو اوبو ته دې دین شي. اوس استثنایي حالات شتي ګوره بعض موږ په خپلو سترګو داسې لیدلي دي په دې یخو اوبو کې داسې لګیایي لکه دا چې اوبه د ښه ګرمې کړي د دې دپاره جوړې شي. زه یو پیر کلي کې وم او په داسې جمي کې په داسې چې زه ته څه ووایم چې د وړو د پوزې نه چې به سره ووتو دا به مو واوره کېده سین غاړې ته ووتو سین واوره کم شوی بلکل خالي. نو په دغې کې ما په خپلو سترګو دوه هلکان ولیدو چې دا کمیسونه وویسته اوبو ته یې ور وداکړل لګیا و پکې خپاره. نه دا اوس داسې دي چې اگر که دا هم نقصاني خبره ده دا به وروسته بیا فرق راوباسي خو چې یو سړی یېرېږي د دې نه چې یخې اوبه به ماله نقصان راکړي
او نقصان یقیني دې څه نه چې باندې چې سړی جوړوي که نه نو بیا تیمم کولی شي که نه شي کولی شي حدیث یې راوړی دی وایي چې قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود ابو موسى اشعري او پیر عبد الله بن مسعود ته دا خبره وکړه وی اذا لم يجد الماء لا يصلي عبد الله بن مسعود ته وی ستاسو څه مطلب دی چې د جنابت په حالت کې یو سړی یې اوبه نه وي نو لمونځ به نه کوي ما تاسو ته وایي عبد الله بن مسعود څه فتوا وه چې د جنابت په حالت کې تیمم نشي تیمم خو دې دپاره دی چې یو سړی اودس پې لازمي شوی چاردام اوس د ابو موسی ورسره مناقشه کوي او څه ناشنا د دوی د مجلسونو د علم ده وایي ستا څه ولې څه دې رایه دی چې لکه دی به لمونځ نه کوي ناست به هغه ورته نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي وایي زه خو یو میاشت لمونځ نه کوم که نه دا د فتوا وه اجتهاد لو رخصت لهم في هذا وی که د دې اجازت ته وله ورکړو که نه ابو موسی ته وی كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا نکه بس معمولی جمع پې راځي یخ پې راځي او بس بیا به دیم شروع کوي به چې نه یخ دی زه اوبه نشم استعمالولی تیمم به کوم بیا به ورته وایي مسله ډېره اسانه شي ابو موسی ورته وایي فاین قول عمار العمر څه ښکلې علمي مناقشه به ورسره د محبته اوس د دې دواړو په قول کې اختلاف دی د یو بل سره څه دی اختلاف دی خو د محبت ته وګوره په بیټک کې ناست دي خو په آرام او زمونږ د وخت د اختلافات په یو بل باندې د کفر ټاپي د بدعتي ټاپي لاړ نه شي دغه مجلس ته ده ته وګوره او خولې ته وګوره او خبرو ته وګوره ابو موسی ورته سم ټیټ دلیل بیان کړو نن وی عمار چې عمر ته ووایي او بیا چې پیغمبر عمار ته خبره وښوه ته څه هغه ولم ډېر ناشنا جواب ورکوي اني لم ارى عمر قنع بقول عمار نو یې ولې عمر ورته بیا څه ووایي چې او په رښتیا عمر خو یې غلی پاتې شو یعنی عمر خو ته ونه وي چې واه ستا خبره صحیح وه عمار عمر ته ووایي چې کله پیغمبر بیا ما ته داسې طریقو وښولې تا نه هېره داسې نو عمر غلی پاتې شو نو کیدای شي د عمر په زړه کې دا و چې عماره خبره دې بیا هم برابر نه ده دا دلیل ورته چا بیان کړو دا ورته عبدالله بن مسعود بیان کړو دا دې نه بعد چې دا کوم حدیث دی دا هم دقه دی بیا په دې دویم روایت کې ورسره دا زیات دي وی ابو موسی ورته وایي چې فدعنا من قول عمار زه صحیح ده د دې عمار دا خبره پرېږده زه دا خو ته نه منې كيف تصنع بهذه الآية نو د دې آیت سره به څه کې او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا د دې سره به څه کې چې د ښځې سره مو کوروالی کړی وي جنابت په حالت کې اوبه نه تیمم وکړي وی فما درى عبد الله ما يقول د عبدالله نه هر څه ګډوډ شو پته ورته ونه لګي چې څه ووایم دلیل دا الله اکبر غلی شو هغوی داسې نه وکړی چې کله به دلیل واورېدو نو زموږ مذهب او ستا مذهب او زموږ مولا او ستا مولا کله چې ورته ابو موسی ووایي که نه د عمار دا خبره خو پرېږده دې کې خو ته تاویل وکړو خو دې خبره کې به څه وی فما درى عبدالله ما يقول عبدالله ته پته نه وي زه اوس څه ووایم بیا عبدالله پکې دا خبره وکړه بیا خپله وویل وی لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدع ويتيمم وی ابو موسی صحیح ده ولکه که بالکل که موږ دا ووایو چې جنابت کې اوبه نه وي نو تیمم کوي دا خلک به سبا دا مسله اسانه کوي به چې اوبه یخې دي موږ یې نشو استعمالولی ځکه تیمم کوو امام ابن ابي شیب رحمه الله دا روایت راوړی دی عبدالله بن مسعود بیا وروسته ویلي وی زما دا فتوا کمزورې ده ابو موسی سره خو لیدلی و دغه شان عمر بن خطاب هم د خپلې فتوې نه واپس شوی ډېر اوچت انسانانو که نه کله چې به قال الله وقال الرسول راغی نو خبره به څه شوه ختمه وه الله اکبر الله دې د هغوی په نقش قدم موږ روان کړي باب التيمم ضربه باب په بیان د دې کې چې تیمم یو پیر ځمکې له لاسه راچول دي دوه پیرې نشته ښه دا مسله موږ سره مخکې تېره شوه که نه تېره شوه واقعه حقه د عمار ده چې هغه عمر بن خطاب ته ووایي موږ چې هغه سفر باندې تللي پیغمبر چې بیا ماته دا طریقه وښوه ښه دلته دا مسله یاده ساتئ چې تیمم کې دا ترتیب
غوره دی چې اول مخ او بیا د لاسونو شاګانې خو بعضو روایتونو کې د ترتیب مخکې لاسونه ذکر کړي بیا مخ نو که چا وکړو تیمم یې صحیح دی خو دومره دی چې غوره دی اول مخ او بیا د لاسونو د شاګانې ښه اخرنی باب دی باب دا باب بغیر عنوان دی په دې کې حدیث دی د عمران بن حسین رضی الله عنه هغه اوږدې واقعې او ټوټه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو شاته ناست و رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ولي یا رسول الله اصابتني جنابه ولا ما جنابت په حالات کې اوبه راسره نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل څه چل وکړه علیک بالصعید د دې خاورو نه فایده واخله په دې باندې تیمم وکړه فانه یکفیک د ستا دپاره پوره دی د تیمم اکثر مسایل ذکر شو اوس یو خبره یاده ساتئ د تیمم دپاره به اوبه شرط دی چې اوبه نه وي نو دلته دا واضح شوه چې اوبه به لټې څومره مسافت کې به اوبه لټې بعضو فقهاو مسافتونه ذکر کړي دي خو شریعت کې څه خاص مسافت د دې نه راغلی نو سړی سبق او موږ ورته دا وایو مسله ستا او د الله په منځ کې ده ستا او الله په منځ کې ده چې دومره وویلی شي چې تا کوشش کړی دی اوبه درته میلاونه شوي چې د مانځه وخت پکې ونوځي او تا کافي کوشش کړی که څه د مانځه وخت نه وځي بیا خو تیمم به کوي اوس تا په کور کې اوبه نشتې اوبه نشتې راوړئ خاوره تیمم به وکړو نه ګاونډیان دي بازار دی دکانونه دي جومات سره د اودس ځایونه دي څنګه ته دې چې په اسانه دي نو مسافت یې نشته په شریعت کې محدود خو مسله څه ده ستا او د الله په منځ کې ده چې دومره وویلی شي چې او ما کوشش کړی دی په اوبو پسې ګرځېدلی یم په پیسو مې م اخیستې خو راته میلاو نه شوي نو بیا تیمم جایز دی والله اعلم د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو او د تیمم مسلې هم اختتام ته ورسېدې سبا به انشاءالله کتاب الصلات شروع کوو د مانځه مسایل او دغه به د ټولو نه اوږد کتاب دی په صحیح البخاري کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين